د نن ورځې مهمې پیښې تازه او ډېر لنډ خبرونه له موږ څخه په لنډو کې واورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. ایرانی رسنۍ وایي د جنرال قاسم سلیماني په جنازه کې 50 کسان وژل شوي او له 200 زیات ټپیان دي چې له امله د نوموړي د تدفین مراسم ځنډول شوي دي. بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغه وزارت کې د اصلاحاتو یوه نوې لړۍ پیلوي چې په ترڅ کې به لسګونه ډیپلوماټیک بستونه لغوه شي. کوټه د کوټې او پاچا خان چوک ته نږدې په یوه چاودنه کې 2 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. په ټپیانو کې 2 سرحدي عسکر هم شامل دي. چاودنه نن مازدیګر د عبدالستار روډ او میکانیکي سړک د پرکونج هغه مهال وشوه کله چې د سرحدي عسکرو یو ګاډی له هغه ځای څخه تېرېدو. ننګرهار د ننګرهار په مرکز ولسوالیو کې د ولسي تړون پروګرام له لارې د څه باندې 13 میلیونه افغانیو په ارزښت پروژې پرانیستل شوې. چارواکي وایي په دغه پروژو کې به د ښار په 2مه ناحیه کې کوڅې، ویالې او پلچکي ورغول شي چې پر مهال به یې تر 2000 کورنۍ ترې ګټه پورته کړي. واوره د افغانستان د یو شمېر ولایتونو په ځینو سیمو کې د واورې ښویدنې له امله لارې تړل شوي دي. افغان حکومت هم د هیواد په ځینو سیمو کې د واورې ښویدو خبرداری ورکړی دی. طبیعي پیښې ته د رسیدو د وزارت چارواکي هم مني چې په ځینو سیمو کې زیاته واوره ورېدلې، خو زیاتوي چې تر اوسه یې داسې کوم خبر نه دی ترلاسه کړی چې په لویه کچه واوره ښویدلې وي او کسان پکې مړه شوي وي. پاکستان د پنجاب په ایالت میانوالي کې د یاد هیواد د هوایي ځواک یوه الوتکه د روزنیز ماموریت پر مهال رانسکوره شوې ده چې په پایله کې 2 پیلوټان وژل شوي دي. ډان انګلیسي ژبې ورځپاڼې د پاکستان د هوایي ځواک د سرچینو په حواله خبر ورکړی دا الوتکه نن د پنجاب په میانوالي سیمه کې رانسکوره شوې ده. دوبۍ د راپورونو په اساس متحده عربي امارات اعلان کړی چې افغانان او نور مسافر له دې وروسته کولی شي د دوبۍ 15 کلنه ویزه ترلاسه واخلي. د دوبۍ حاکم شیخ محمد بن راشد المکتوم پر خپله ټویټر پاڼه د دې خبر ورکړی او لیکي هر کال د نړۍ تر 21 میلیونه ډېر وګړي له دوبۍ څخه لیدنه کوي. نو له همدې امله د افغانستان په شمول د ټولو هیوادونو اتباع کولی شي دوبۍ ته د داخلېدو 15 کلنه ویزه واخلي. کرکټ بورډ پرون ورځ د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د 2020 کال لپاره د ملي او 19 کلنې لوبډلې د نړیوالو سیالیو مهالویش اعلان شو، خو په یاد مهالویش باندې افغانان سمدستي کلک غبرګون وښوده ځکه چې د سږ کال لپاره افغان کرکټ بورډ هیڅ زیار نه دی ویستلی څو د ملي لوبډلې لپاره د نړیوال جام د اشیا کپ پرته نورې نړیوالې سیالۍ برابرې کړي. د هرات د عامې روغتیا چارواکي وایي چې په تېره یوه نیمه میاشت کې په هرات ښار کې تر ډیرو روږدو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ناکامورا په افغانستان کې د آبادۍ اتل د جاپاني ولس له افغان تیسټو ناکامورا په ژوند فکر د افغانانو لپاره د هغه په خدمت او د هغه په لاسته راوړنو باندې یو افغان لیکوال نبي ستوری د آبادۍ اتل په نوم 150 مخونه کې یو کتاب چاپ او ټولنې ته وړاندې کړ. بانکونه په افغانستان کې بانکونو د خلکو لسګونه میلیارده پانګه د اماناتو په ډول اخیستې، خو په بدل کې د پور ورکړې تعامل خورا کمزوری دی. BBC ته ورکړل شوي شمیرې ښیي چې له ډیرو غوښتنو سره افغان بانکونه یوازې څه باندې 80,000 خلکو ته پورونه ورکړي دي، خو پرتله د وړو پورونو ورکړې شرکتونه ډیرو خلکو ته رسیدلي دي. کابل ښاریان وایي چې په دغه ښار کې د وسلوالو غلا او قتلونو او جنایي پیښو په ژوند تریخ کړی دی. د محمد ګل په نوم یو دوکاندار وایي غله دومره ډېر شوي چې په رڼا ورځ له خلکو موبایلونه له ښځو څخه لاسي بکسونه تښتوي او ان دوکانونو ته مخ پټۍ وسلوال داخلیږي او د هغوی پیسې لوټي. نوموړی زیاتوي ډیری کسان د څو پیسو لپاره وهل شوي او داسې پیښې هم شته چې غله او وژلي وي. مخابرات وزارت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست وزیر محمد فهیم هاشم وایي په راتلونکي کې به پام لري چې د هیواد په کچه زر ښوونیز او انټرنیټ سره ونښلوي او په ښوونځیو کې هم انټرنیټي اسانتیاوې رامنځته کړي. دی وایي اړینه ده څو ټولنې ته داسې زده کوونکي وړاندې کړو چې له راتلونکي ډیجیټلي ټولنې سره توافق وکړی شي او د نړۍ له اوسني پرمختګونو خبر وي. صنعت وزارت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د تیرې ډسمبر میاشتې پر مهال د 18 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت په 280 الوتنو کې 109 ټنه بېلابېل توکي د هوایي دهلیزونو له لارې نورو هیوادونو ته صادر شوي دي. پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي کېدای شي د ایران او امریکا ترمنځ رامنځته شوي جنجالونه د افغانستان د سولې بهیر زیانمن کړي. استرالیا
په استرالیا کې د ځنګلي سیمو اور بیا پراخ شوی دی. د سرچینو پر وینا په سکني اور کې تر دا مهاله شاوخوا 1500 میلیونه حیوانات او لسګونه زره هکټاره ځنګلونه لولپه شوي دي. د اټکل مخې د استرالیا د ځنګلونو په دې اورونو کې نږدې 24 کسان وژل شوي دي. دغه راز 15.6 میلیون څخه ډیر عایدات له لاس ورکول شوي دي. دغه راز پکې 14,000 کورونه ویجاړ شوي دي او نږدې 1500 میلیونه څاروي پکې سوځېدلي دي چې په ټولنیزو رسنیو ویډیوګانې هم خپرې شوي دي. حواله چې د معاشونو له راکړې ورکړې پرته په افغانستان کې ډیر خلک د نورو مالی خدماتو لپاره تر بانکونو ونډې یا حوالې ته لومړیتوب ورکوي. د افغانستان حکومت بیا هڅه کوي چې په دې هیواد کې د مالی نظام د تنظیم لپاره د ونډې حوالې یا صرافۍ دودیز سیستم ورو ورو په مالی شرکتونو بدل کړي. چک جمهوریت د چک جمهوریت په برنو ښار کې د مسلمانانو په یو جماعت لیکل شوي دلته اسلامي شریعت مخ پروي کنه نو مونږ به تاسو وژنو. د چک پولیس وایي په دې لیکونکو پسې مو پلټنه پیل کړې که لیکوال پیدا شي نو تر یو کاله زنداني کېدلی شي. قدرمن لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته او تازه او لنډو خبرونو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ ویډیو سره لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.